دنیا کې بعضې اوقات په بعضې خبرو کې اختلاف راشي، جنګ جګړه راشي، جنګ جوړ شي. نو د دې جنګ جګړې ختمول دا په یو فیصله باندې کېږي چې د انصاف او د عدل فیصله وشي، نو هغې سره جنګ جګړه ختمېږي. کله چې د مسلمانانو منځ کې جنګ جګړه تنازع راشي، نو د دې ختمولو طریقه هم الله جل جلاله موږ ته ښودلې. کله چې اختلاف راغو، جنګ جګړه راغله د دوو مسلمانانو منځ کې، یا د مسلمانانو دوه جماعتونو دوه ډلو منځ کې څه خبره باندې جنګ جګړه جوړه شوه، نو د دې فیصله دا ډېره په ښه طریقه سره کېږي، او د دوی منځ کې پکار دی چې د انصاف او د عدل فیصله وشي. الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي: فإن تنازعتم في شيء، که چېرته تاسو تنازع وکړه، تنازع راغله ستاسو منځ کې، جنګ جګړه راغله ستاسو منځ کې د څه څیز باره کې، فردوه الی الله و الی الرسول، نو تاسو رجوع کوئ دی کې الله ته او د الله رسول ته. نو سړی به قرآن او احادیث مبارکه او ته رجوع کوي، د الله کتاب قرآن عظیم الشان او د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم طریقه سنت، هغې ته به رجوع کوي. د دې نه بهترینه فیصله، د قرآن او د سنتو نه بهترینه فیصله بل هیڅ څیز کې نشته، او دا د انصاف او د عدل فیصله ده. او که د دې خلاف فیصله کېږي، نو هغه د انصاف فیصله بیا نه ده، هغه د ظلم فیصله ده. نو کله چې د مسلمانانو منځ کې جنګ جګړه راغله، نو دوی د کینی دواړه ډلې مسلمانان دي، دواړه قومونه، دواړه ډلې، دواړه لښکرې د مسلمانان دي، خپلو کې د کینی، او چې الله او د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته څه احکامات بیان کړي دي، د هغې مطابق د فیصله وکړي. او دې ګوري چې قرآن عظیم الشان کې د دې متعلق، د دې خبرې متعلق څه حل موجود دی. بس هغه فیصله دی وکړي، دواړه ډلې مسلمانان دي، چې دواړه مسلمانان دي، غاړه دې ورته کېږدي. همداسې احادیث مبارکو کې دې وګوري چې د دې مسئلې، د دې جنګ جګړې حل هلته څنګه موجود دی، په کومه طریقه سره به حل کېږي، څه احکامات موجود دي، د هغې مطابق دې فیصله وکړي. نو په دغسې فیصله کې بیا خیر او برکت وي، دا د خیر نه خالی نه وي. په دې سره امن راځي، خوشحالي راځي، سکون راځي، زړه ته اطمینان حاصل شي. لکه مسلمان خپل دین سره محبت کوي، او چې کله دغسې د انصاف فیصله وشي، هغه مني، او هغې کې خیر وي، خیر او برکت پکې راشي، او الله جل جلاله مدد وي پکې، او خیر او برکت وي پکې. نو که چېرې هم د مسلمانانو منځ کې تنازع، جنګ جګړه راځي، نو دغه طریقې سره فیصله کول دا پکار دي. دا به د انصاف او د عدل فیصله وي چې څوک په الله باندې ایمان راوړي، د چا ایمان په الله باندې وي، او په ورځ د آخرت چې د چا ایمان وي، نو هغه خلک په داسې فیصله کوي، او هغوی له پکار دي چې داسې فیصله وکړي، او په دې کې خیر او کامیابي ده، او امن او سکون دی پکې، او د الله مدد هم دغسې فیصلو سره